بسم الله الرحمن الرحیم. څلورمه ورځ. له حضرت خدیجې رضی الله عنها څخه روایت دی: مه وېرېږه، الله تا یوازې نه پرېږدي. په 15 کلنۍ کې زما د ګران خاوند فکر او تفکر پوخ شوی و. د نوموړي هر حالت ته مې زیات درناوی کاوه، حتی کله به یې د غوره تفکر لپاره آرام چاپېریال ته اړتیا درلوده. هیرا غار ته به روان شو او ما به خواړه او اوبه پسې رسول. هغه خاطره چې دلته یې بیانول غواړم په هغه کال پیښه شوه چې زموږ کوچنۍ لور فاطمه نړۍ ته راغلې وه. دا ځل زما ګران خاوند په هیرا غار کې ډېر وخت تیر کړ. کابو د روژې ټوله میاشت هم هلته و. د هغه د حال او احوال د اخیستلو لپاره مې خپل کارکوونکي ور استول. کله به چې راوګرځېدل د هغه د ښه حالت او وضعیت په اړه به یې خبرې کولې، خو زه اندېښمنه وم. یوه ورځ سهار وختي و، اندېښمنه وم چې خاوند مې د دروازې تر شا ولید. هېڅ یې ونه ویل. د خپل خوب ځای ته ولاړ، اوږد وغځېد او کمپله یې وغوښته. لږ ویده شو. وروسته یې هغه پیښې بیان کړې چې ورسره مخامخ شوی و. نوموړی په داسې حال کې چې په غار کې قرار ناست و، ناڅاپه یو غږ اورېدلی و. داسې یې ویلي و: ولوله. سخت وېرېدلی و، حیران و، ځکه شاوخوا یې هېڅوک هم نه وه. وروسته همهغه غږ 2 ځلې نور هم اوري. یو ځواک هغه په ټول توان سره په غېږ کې ټینګوي او پرېږدي. بالاخره زما ګران خاوند پوښتنه کوي: څه شي ولولم؟ د غږ والا شخص وایي: زه جبرائیل فرشته یم، الله جل جلاله ته په پیغمبرۍ مبعوث کړی یې. جبرائیل نوموړي ته د الله جل جلاله لومړنی آیات ورزده کوي. زما ګران خاوند د دې موضوع له بیانولو وروسته په اندېښمنوونکي حالت کې له ما څخه پوښتنه کوي: خدیجې، په ما څه شوي دي؟ زما اندېښنه لرې شوه، ځکه ایمان مې راوړ. زما ګران خاوند همهغه واده کړل شوی پیغمبر دی. زما د عمه خاوند ورقه یو عالم انسان و. په سپېڅلو کتابونو کې لوستي وه چې خدای جل جلاله به د انسانیت لپاره وروستنی پیغمبر راواستوي او راتګ یې ډېر نږدې دی. زما د ګران خاوند او ورقه خبرې له یو بل سره ورته وې. د خپل خاوند سترګو ته مې وکتل او په مسکا سره مې هغه ته وویل: له دې څخه هېڅ مه وېرېږه چې خدای جل جلاله به تا یوازې پرېږدي. زه په دې ایمان لرم چې ته د انسانانو لپاره د الله جل جلاله وروستنی استازی یې. خدای جل جلاله به ستا په شان انسان هېڅکله یوازې پرېنږدي، ځکه تا تل د خلکو د خیر او